زه سونیا نیازی یم. پاکستاني پولیس وایي چې منظور پښتین به د پلټنو لپاره ډیر دیره اسماعیل خان ته ولیږدوي. منظور پښتین او د هغه شپږ نور ملګري تېره شپه د پېښور تاکال سیمه کې نیول شوي دي. د منظور په ګډون د نیول شوو کسانو نومونه احمد وزیر، سلام مندوخیل، بلال مسید، ادریس پښتین، سلمان پښتون او فاروق ښودل شوي دي. پولیسو ویلي منظور پښتین به ډیره اسماعیل خان ته ولیږدول شي چیرته چې د نوموړي د فعالیتونو پر ضد دوسیه ثبت شوې ده. په ثبت شوې دوسیه کې پر ښاغلي منظور پښتین تورونه دي چې د پاکستان حکومت یې غندلی، د پاکستان د عزت د له منځه وړو ملاتړ پای ته شوي، ګڼو ډلو کې یې نفرت خپور کړی، جرمي ګواښونه یې کړي، بغاوت یې کړی او جرمي دسیسې یې جوړې کړي دي. له بل لوري د منظور پښتین نږدې ملګري او د پښتون ژغورنې غورځنګ بل فعال مشر محسن داوړ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا د دوی د سوله ییزو مبارزو سزا ده چې ویني یې. هغه په ورته وخت کې پر خلکو غږ کړی چې آرام دې اوسي او په دې برخه کې دې له جدیت نه کار نه اخلي. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستاني حکومت څخه د منظور پښتین د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. یادې ادارې پر خپل ټویټر لیکلي منظور پښتین د بشري حقونو د تحقق لپاره مدني مبارزه کوله او نیول کېدل یې د ټولو موازینو خلاف عمل دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین تېره شپه په پېښور کې د پولیسو له لورې نیول شوی دی. مو ځانګړی کړی د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون پرون شپه د پېښور په تاکال کې د پاکستاني پولیسو له لورې ونیول شو. په بحث کې راسره د مدني فعاله میرمن ماریا توتاخیل ده. تاسو ته ښه راغلاست وایم توتاخیل. میرمن توتاخیل، د منظور پښتین د نیولو لامل څه کیدی شي؟ لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده، پښتون تحفظ مومنټ یوازینی حرکت و په پاکستان کې، البته چې یوازې د پښتنو په اړه هغه زور زیاتی چې د پنجاب د خوا نه کېږي، غږ پورته کولو، راټولېدلو او د دې حکومت په وړاندې یعنې هغه غږ پورته کولو چې پخوا هیچا په جرأت نشو پورته کولی او دوی پورته کو. او دا د تاریخ په هماغه وخت نه چې پیل شوی ده، پښتون تحفظ مومنټ همیشه د ستونزو سره مخامخ و. اکثره مشران یې ونیول شو، بندي شول او د دوی نیونې اکثرا داسې وخت کې کېږي چې یا پښتون تحفظ مومنټ یوه ستره غونډه په پلان کې لري یا کوم کنفرانس په پلان کې لري. نو په دغه وختو کې تاسو ته به یادي پروز کال ارمان لوانی د پښتون تحفظ مومنټ یو یعنې دغه لومړی کرښې ملګری و چې هغه په شهادت ورسېد او اوس یې تلین پوره کېږي. د هغه د تلین دپاره هم یوه ستره غونډه نیول کېدله. نو په ډېر ګمان سره ویل کېږي چې د دې غونډې د شنډولو دپاره منظور پښتون پرون ونیول شو. د منظور پښتین د نیول کېدو دا خبر به په غورځنګ په فعالیتونو باندې څه اغېزې ولري؟ منظور پښتون اوس یو فرد نه ده که موږ وایو چې منظور که ونیول شي نو دا په خپلې منفي اغېزې ولري. منظور اوس فکر ده او که موږ د پښتنو تاریخ ته په ژوره باندې وګورو، اکثرا پښتانه مشران زندانونو ته تللي دي، حتی خپل سرونه یې د دې خپلو حقوقو دپاره قربان کړي دي. موږ به پاچا خان نه هېرو، موږ به صمد خان نه هېرو. همدغسې د ده نه وړاندې علي وزیر هم ونیول شو، محسن داوړ هم ونیول شو، ندیم اسکر او انیف پشتین چې اوس هم د په یو دروغو قضیه د قتل کې زنداني ده او ډېر ویل کېږي چې شاید عمر قید یا پانسي سزا پرې ورکړل شي. منظور پښتون تېر هم څه وخت مخکې هم زندان ته تللی و او دا ځل هم لاړو. نو د خپل وینا په هغه به بیا زه تاسو ته وایم چې منظور پښتون اوس یو فکر ګرځېدلی ده. نو که پنجاب غواړي چې پښتون تحفظ مومنټ ختم کړي نو مجبور ده چې ټول پښتانه ختم کړي. هغه نه بندېږي، پښتون تحفظ مومنټ به رواني. که نن منظور ده سبا به بل ځواني، دې باندې هېڅ داسې کوم اغېزه نه غورځوي او د دې په هیله م یو چې منظور پښتون زر تر زره بېرته راخلاص شي. د دغه تحریک فعالیتونه او هرڅه ولې د پاکستان پوځ په خلاف ګرځي همیشه؟ خو د پښتنو په حق کې اکثرا د پنجاب پوځیانو ظلم کړی، لکه وزیرستان کې چې کوم ظلم شوی دی یا د پښتنو په وړاندې چې کوم ظلم شوی دی، نه یوازې نظامیانو بلکې امنیتي ارګانونو په زرهاو پښتانه بې درکه شوي دي، په زرهاو ماشومان وژل شوي دي، بې ګناه د دوی په سیمو باندې بمبارۍ شوي دي، د دوی سر او مال دواړه د منځه تللي دي. هغه ځوانان چې
د پښتون حتی اقل پښتو ته ژمن خلک هم ول دوی هغه ټارګټ کړي دي. نو طبعا که چېرته یو قوم راپاڅېږي او هغه بیا پاکستان ننګوي نو پاکستان به همیش د هغو مخنیوی کوي او بدبختانه د پاکستان سیاست اکثرا نظامیان مخکې وړي. نو دوی د پښتون تحفظ مومنټ دغه پالیسي داسې ګڼي چې ګواکې دا د نظامیانو په ضد ده او نظامیانو چې هغه کړنې کړي هغه به نړۍ ته وښیي. لکه څنګه چې وښودل شو تاسو به دا د دې شاهد اوسئ د منظور پښتون د اکثر حرکتونو کې نظامیانو ته په ډاګه باندې کنځل کیږي او نن چې منظور پښتون دستګیر شوی هم دی دا خبرې هغه په کراتو کړي دي په زلهاو. لکه مثال د شمشاد ټي وي سره دغه مرکه تاسو دغه دریځ ولیده یا مثال د هغې نه وړاندې په پرلتونو کې دغه ویناوې تاسو لیدلې دي. نو طبعا هغه هغوی داسې انګاري چې دا د موږ د آیین په ضد دی دا د موږ د نظام په ضد دی دا د اردو په ضد دی. نو دې وجې نه اکثرا هغه نیسي یو منظور پښتون نه بلکې په پښتون تحفظ مومنټ کې چې هغه میرمنې وې هغو هم هغوی مزاحمت ورته شوی ده. لکه مثال موږ ګلالۍ اسماعیل یادولی شو چې هغه اصل د پښتون تحفظ مومنټ غړې که نه وه ولې همدردي ورسره وه ټارګټ شول. همدغسې ثنا اعجاز تور لیست ته واچول شوه. وړانګه لواڼۍ د زده کړو نه نامحرومه شوله. همدغسې ډېر کسان هغو تل ځپلي دي شاته کړي دي ځکه هغوی پوهېږي چې دا د پاکستان د ګټو خلاف دي. که پښتون تباه کېږي خیر خو د پاکستان ګټې باید وننګوي. نو همدغه وجې نه دوی اکثرا هدف ګرځي. لکه څنګه چې تاسې ورته اشاره وکړه مېرمن توتاخیل د پاکستان ویره له څه شي نه ده چې دی تل د دې غورځنګ خلک ځپي او ان تر دې چې وژل شوي هم دي پکې ویره له څه شي نه ده د پاکستان؟ پاکستان اکثرا د پښتون نه په پاکستان کې د یو آلې په صفت ګټه پورته کوي. مثال که هغوی د هند سره جګړه کوي پښتانه ورمخکې کوي. کشمیر جنګ کې پښتانه ورمخکې کوي. که چېرته پښتون په دې پوهېږي چې زه جګړې ته نه یم پیدا شوی زه هم د نورو خلکو غوندې انسان یم زه هم ژوند ته حق لرم زه هم سولې ته باید ژمن اوسېږم زه هم زده کړې باید وکړم زه باید د نورو پنجابیانو په شکل یو ښه ژوند ولرم. نو که چېرته پښتون په ښه او بد پوهېږي نو د پاکستان اکثرې ګټې د منځه ځي. نو پاکستان د پښتنو نه د یو ارادې په صفت ګټه پورته کوي. پښتون باید په دې پوه نه شي چې د هغوی خپلې ګټې څه دي. که غواړي صرف د پاکستان او د پنجاب ګټې وغواړي او خپلو ګټو ته اصلا هغوی پرېږدي نه. نو دې وجې نه د یو قوم بیدارتیا لکه څنګه چې بلوچ راپورته شوي دي هغوی د بلوچ په ضد هم دي نه یوازې د پښتون. همدغسې دوی پښتانه هم ځپي چې لکه څنګه چې بلوچ ځپي همدغسې پښتانه هم دوی نه پرېږدي ځکه دوی صرف د پنجاب ګټې څېړي د نورو قومونو نه. د دې غورځنګ غوښتنې څه شی دي چې له تر اوسه نه دي منل شوي او پاکستان هم څو وارې ویلي چې د دوی غوښتنې موږ عملي کړي دي خو بیا هم دوی غواړي او غوښتنې له تر اوسه نه دي عملي شوې. څه غواړي د دې یعنې غوښتنې څه شی دي کیدای شي په سر کې د پښتون تحفظ مومنټ غوښتنې 3-4 غوښتنې مې مشخصې هغه معلومې وي. یو دا وي چې د پښتنو سیمې باید نورې ونه ځپل شي. هغه پښتانه چې جیلونو ته اچول شوي دي هغه باید د زندانه راخوشي شي. هغه پښتانه چې د جیل په بهانه باندې وړل شوي دي تر اوسه نادرکه دي هغه باید خوشي کړی شي یا پیدا کړی شي او نور د پښتون د زده کړو مخه ونیول شي. په هغو باندې بې دریځه یا داسې کوم بې علته بمبارۍ چې روانې دي د هغو مخه ونیول شي او پښتون هند یو پنجابي په څېر د ژوند حق لري باید هغه ته ټول حقوق ورکړل شي. نو ډېرې داسې نورې پوښتنې اوس هم منظور پښتون د په خپل هغه کړنلارې کې ور اضافه کړي دي چې ډېرې د پاکستان حکومت ته د منلو نه دي. پاکستان په دې باندې ډارېږي که چېرته پښتانه دا حقوق ترلاسه کړي نو طبعا دوی به یو بیل اختیار اوسېږي یو بیل قدرت به اوسېږي. پاکستان خپله په دې کره کې خپل دښمنان لکه د هند غوندې لري. هغه په دې وخت کې آماده نه ده چې د پښتون د بلوچو سره د پښتنو دښمني هم غاړې ته واچوي. هغوی یو نه یو رقم د پښتنو د حرکت خاموشول غواړي ځکه د هغوی پکې تاوان ده. نو دې وجې نه کله په یو کله په بل تور باندې د پښتون تحفظ مومنټ مشران بندیان کوي حتی جزا ورکوي حتی تر دې حده هغو سره بده رویه کوي چې هغو بیا د زندانه راخلاص شي د هغو صحي وضع هم سمه نه وي. د دې غورځنګ له تر اوسه لاسته راوړنې څه شی دي او فعالیتونه یې تر اوسه څومره ما سره واقع شوي؟ زه خپله هغه څه چې ما په سترګو لیدلي دي یوه لویه لاسته راوړنه دا ده چې پخوا به کې خلکو یعنی مثال د هغو د کورنۍ ژبه هم پښتو نه وه ولې منظور پښتون د پښتون په نوم باندې حرکت شروع کول پښتنو ته د دې احساس ورکړه چې موږ یو قوم استو نه یوازې دا چې په پښتونخوا کې استو په افغانستان کې هم دغه ټول یو قوم استو چې دغه جابره کرښه چې د انګریز د خوا نه زموږ ترمنځ ښکل شوې ده موږ قومونه یې د یو بل څخه جدا کړي یو هلته ماشوم ته د دې ذهنیت ورکول چې لر او بر یو افغان دا لویه لاسته راوړنه ده. بل پښتانه خپل حقوقو ته مواجه کړه. پښتانه
پښتانه چې په ځای د دې چې یعنې مثال هغوی خپل ژوند په ابسو مسایلو تېرول دې ته یې متوجه کړو چې علم د پښتون د ژغورنې لپاره بهترینه لاره ده هغوی دې ته وهڅول حتی هغه سیمې چې همیشه د پنجاب د زور زیاتي د لاندې وې هغه یې ازادې کړلې ارامې کړې پخوا به وایي چې د میاشتې تر 100-200 پښتانه وژل کېدل هغه ګراف کې کمی راغی یعنې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې پښتنو ته لرلې او لري انشاءالله. ستاسو په نظر د منظور پښتین په مرکو کې او په خبرو کې داسې څه د پاکستان په ضد دي چې تل د پاکستان د پوځ او د پاکستان د خلکو په مخالفت سره مخامخ کیږي؟ منظور پښتون چې کله هم وایي چې لر او بره یو افغان دا د پاکستان په ښکاره ضد خبره ده بله هغه چې وایي چې دا نن چې کومه ترهګري روانه ده دې تر شا د پاکستان د اردو لاس دی دا په ښکاره یوه داسې خبره ده چې د پاکستان په ضد باندې تمامیږي حتی د نړۍ په سطح باندې د پاکستان د اردو د بدنامي سبب شوی ده کله هم چې د پاکستان د حکومت زور زیاتی چې د پښتنو په حق کې شوی هغه دنیا ته ښوول خپله د پاکستان په ضد باندې تمامېدلی شي او د لویه خبره ده چې پاکستان د ترهګرو ځاله ده په وزیرستان کې دوی د افغانستان د هند په خلاف باندې هغه یاغیان روزي او په خپلو ګټو باندې بیا په دغو ملکونو کې کاروي دغه لوی یعنې هغه افشاګري وه چې د پاکستان په ضرر تمامه شوله د پښتنو په ګټه تمامه شوه. کومې غونډې چې د دې غورځنګ له لوري نیول کېږي ان د پاکستان میډیا هم نه ورځي یعنې نه غواړي چې د دوی فعالیتونه د دوی هغه په پاکستان کې نشر شي ستاسو په نظر ولې دوی خپلې میډیا او خپلې رسنۍ نه پرېږدي چې د دوی هغه ته لاړ شي؟ واضح خبره ده هغوی چې کله هم یوه غټه جلسه نیسي په هغه سیمه کې وړاندې د دې چې هغه جلسه پاکستان هغه سیمې ته داسې نورې برنامې راوړي لکه څنګه چې په بنو کې څه وخت مخکې جلسه وه دوی په هغه ورځ باندې 12 ټورنمنټونه د مختلفو ورزشي لوبو لرل د دې لپاره چې ولسونه د دوی جلسو ته ور نه شي دې ورزشي پروګرامو کې بوخت اوسېږي او د بنو جلسه ناکامه شي نو چې کله دوی پوه شي چې نه موږ په دې کې هم ناکامه شو بیا یوازینۍ لاره دوی ته میډیا پاتې کېږي اکثرا میډیا په دې باندې دوی میډیا ته هم اخطارونه ورکوي که تاسو د پی ټي ایم جلسې نشر کړئ په تاسو به بندیزونه ولګېږي حتی هغه نطاقان یا هغه راپور چې راپورونه به یې رسنیو ته وړل هغه د دندو نه لرې شوي دي پې دا صرف د دې لپاره چې د پښتنو غږ باید نړۍ وانه وري که چېرته پښتنو غږ نړۍ واورېدو نو نړۍ به ورته متوجه شي همدغسې یو این ده دغسې نورې برخې دي د دوی لپاره د مرستو کوشش وشي پاکستان باندې به فشار راوړی شي نو دا پاکستان نه غواړي د دې وجې نه غواړي چې رسنۍ دغه برنامې نشر کړي او خلک ترې خبر شي دوام ولري او پاکستان مخالفت وکړي او د غورځنګ له لوري نه هم همداسې فعالیتونه روان وي ستاسو په نظر نورې ستونزې به وزېږوي او که نه او ستونزې به تر کومه حده ورسېږي؟ دا خو معلومه خبره ده کله چې هم د دومره یو غټ هدف دپاره څوک راپورته کېږي دا به د ستونزو نه خالي نه وي پښتون تحفظ مومنټ موقتي حرکت نه ده هغه یو دوامداره حرکت ده که نن منظور پښتون د دې حرکت مشري کوي محسن داوړ ورسره ده علي وزیر ورسره ده سبا به زموږ نور وروڼه د دې حرکت مشري کوي دا به تر هغه وخته پورې روان وي چې پښتانه خپل هغه حق حقوق ته رسېږي لکه نور قومونه چې خپل د حقونو نه برخورداره دي همداسې پښتانه هم اوسېږي طبعا منفي تاثیرات به هم ولري زموږ ډېر دوستان به خپل ژوند په دې کې د لاسه ورکړي ډېر به وځپل شي ډېر به زندانونو ته لاړ شي ولې دا مبارزه ده دا د مبارزې یو شرط ده چې دغه به پکې ولې شاته کېدل نشته ځکه پښتون تحفظ مومنټ ډېر وړاندې وستلی ده بیرته شاتګ نه لري مخ ته به ځي د ستونزو سره به یې خو همت به د لاسه نه ورکړي. ډېره زیاته مننه له دې نه چې خپرونې ته راغلی کور مو ودان مننه. اوس هم لنډه دمه لرو بېرته راګرځو د خبرونو دوام ته.